جی قدرمنې، زه بیت الله بیت د واڼه له سیمې نه د واڼه پښتو ادبي کاروان پریس سیکرټري د اسمان ستوري پروګرام باندې څو شعرونه درته ډالۍ کومه. غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې ستا لپې لپې اوښکې زما خواره بېوسي، ستا لپې لپې اوښکې زما خواره بېوسي، خفه نه شي بس نوره مې شوه یاره بېوسي. زمونږ د کلي یو مازدیګر ستا ټول ښایستونه، زمونږ د کلي یو مازدیګر ستا ټول ښایستونه، خو تا کې وخت تېري کول دي خاره بېوسي. او زما د ارمانونو جنازه وړي د بل کور ته، زما د ارمانونو جنازه وړي د بل کور ته، زما په ژوند کې دغه د یادګاره بېوسي. غزل ته راځمه چې دا خړ چمونه د وطن د مایوسۍ نښې دي، دا خړ چمونه د وطن د مایوسۍ نښې دي، دا ځانځاني دغه نفرت د بدامنۍ نښې دي. نور مې د هر څه در بخلي دا یو سوال ومنئ، نور مې د هر څه در بخلي دا یو سوال ومنئ، د یو تصویر خو راله راکئ پخوانۍ نښې دي. شعر ده چې دا مې چې شپه او ورځ په زړه پورې نیولې ژاړم، دا مې چې شپه او ورځ په زړه پورې نیولې ژاړم، بده ونه ګڼئ زما د لیونۍ نښې دي. بېګا یوې مور خپله څیرې لوپټه ته کتل، بېګا یوې مور خپله څیرې لوپټه ته کتل، ویلې چې هی دا زمونږ د کېږدۍ نښې دي. زما باور دی په خپل بیت ماله به ځان رسوي، زما باور دی په خپل بیت ماله به ځان رسوي، که یې هر څومره په دې پښو کې د ازغۍ نښې دي. ډېره مننه.